ومې باصلتیا. کندهار کې د روان کال لومړی 9 میاشتو کې د نږدې 1 میلیارډ افغانیو عوایدو راټولول او زرګونو پیرودونکو ته د برېښنا ویش. د کندهار برېښنا وزیر ریاست له لوري پیرودونکو ته د ډاډمنو خدماتو وړاندې کولو هڅو سربیره د روان 1403 لمریز کال لومړی 9 میاشتو کې ټول 903 میلیونه 592,911 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. پر دې سربیره یاده موده کې 15 پاینوي ترانسفرمرونه نصب شوي چې 18 هستوګنیز، 11 صنعتي، 3 تجارتي او 3 نورې هم دولتي ادارو لپاره نصب او منتج شوي دي. نویو پیرودونکو ته د برېښنا ویش لړ کې 3028 پای یو فاز او 103 پای 3 فاز میټرونه ویشل شوي دي او د ضایعاتو مخنیوي لپاره د 1409 وارزي میټرونو پر ځای نوي میټرونه او د یو نوي انالوګ میټرونو پر ځای ډیجیټل میټرونه نصب او سرغوټ شوي دي. پر دې ټولو سربیره 9 میاشتو کې د 2215 پوروړو پیرودونکو او د 300 هستوګنیزو میټرونو برېښنا چې تجارتي برخو کې ترېنه کار اخیستل کېدو پرې شوې ده. د پلاټنو لړ کې 80 ترمزي کشف او پرې شوي او 25 پوروړي پیرودونکو د حسابونو تصفیه ټینګار په موخه قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي.